السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي چې روغ جوړ صحتمند به وئ. ګوره زیاتره نفر وایي چې کله بازار یو ځای ته رسیږي ډېر قوي حرکت کوي. بعضو به تاسو په نیوز کې لیدلي وي، بعضو به تاسو په ټرین کې لیدلي وي. بازار راځي، یو ناڅاپه بازار ډېر قوي حرکت وکړي په اسفالت. ټول سټاپونه په یو ورچې کې واخلي. حتی بازار جوړ سیل ته وي، خو راشي بازار بای ته واوړي. هر څه سیټ اپ یې سیل ته جوړ شوی، یا هر څه سیټ اپ یې بای ته جوړ شوی، خو بیرته راځي بازار چې کوي سیل خواته حرکت کوي. موږ او تاسو په بازار کې یو حرکت لرو. دا هغه هر څه چې پیښیږي دا د یو حرکت ته پیښیږي. دغه حرکت ته موږ او تاسو سپایک وایو. سپایک څه کار کوي؟ ګوره بازار دغسې حرکت کوي لاندې خواته، دغسې حرکت کوي لاندې خواته. بازار راځي لاندې خواته. اوس دغه ځای کې دا بازار باید لاندې راشي. دلته یې فیجي هم موږ ته جوړه کړې ده، اډر بلاک هم موږ ته جوړ دی، بازار هم ټرینډ روان دی. موږ تاسو ته باید بازار دغه ځای ته راشي. موږ تاسو دلته څه کوو؟ په دغه ځای کې موږ تاسو راځو ټول سیل اچوو. دغسې سیل اچوو چې د بازار تر دې ځای پورې رسي. موږ ټوله ستراتیژي، ټول هر څه پکې په دقیق ډول سره چې کېږي دلته موږ تاسو څېړو. هر څه چې موږ تاسو د ټریډ په اړه ویل دي، د ستراتیژۍ په اړه مو ویل دي، دلته موږ تاسو په د بازار کې تحلیلوو. سل په سل یې تحلیلوو. خو بازار بیرته راځي، موږ تاسو چې کوي سټاپ وایو. حرکت څه کوي؟ حرکت پاس خواته دغسې حرکت کوي. پاس خواته لاړ شي، بیرته خپل بازار چې کې بدل کړي. یا همدغسې بای طرف ته بازار راځي، دغسې حرکت کوي، بیرته بازار پاس خواته ځي، بیا بیرته راځي باید پاس خواته حرکت وکړي، راځي بیرته بازار لاندې خواته حرکت کوي. هغه موږ تاسو چې دلته کوم سټاپ لګولی دی، موږ تاسو چې کوم بای اخیستی دی، دغه ځای کې دغه ټول وهي لاندې خواته حرکت کوي. خو دغه حرکتونه بعضې قوي حرکتونه وي چې روندونه بدلوي. لکه بای خواته بازار روان دی، سیل خواته یې بدل کړي، بعضې سیل خواته بازار روان دی، بای خواته بدل کړي. او بعضې دغسې سپایک وي چې د نیوز په اړه، لکه موږ تاسو به د څو یو هفته دوه هفته مخکې نیوز لرل د سی پی آی او د ان اف پي بازار چې یو بولش شو. یو وار یې بولش شو، بل وار ته سیل شو، یعنې بیرې شو. هغه سپایکونه چې په 5 دقیقو کې، 10 دقیقو کې یا په نیم ساعت کې حرکت کوي، دغه ضعیف سپایک ورته ویل کېږي. ګوره دغه بازار سیل سټپونه وهي، همداشان ډېر نفرو ته ګټې ورکوي، همداشانته حرکت یې ډېر قوي وي. خو اوس هغه سپایک چې روند بدلوي، هغه سپایکونه چې فقط د 10 یا 15 دقیقو دپاره حرکت کوي، دا فرق لري. همداشان موږ تاسو باید د سپایک ډولونه وپېژنو. ګوره سپایک چې دی ډېر ډولونه لري. اوس راځو په بازار کې اول د سپایک په اړه خبرې کوو. ګوره دغه ځای کې موږ تاسو چې کوو بازار تحلیلوو. صحیح ده؟ بازار راځي، دغسې پاس خواته حرکت کوي، پاس خواته حرکت کوي، چې کوي پاس خواته. ټول حرکت یې پاس خواته دی. بیا راځي بازار بدلیږي، پاس خواته بازار بدلیږي، چې کوي لاندې خواته. اوس که چا درسونه ویلي وي، درسونه تعقیبوي، هر څه باندې به پوه شي. خو که چېرته درسونه نه تعقیبوي، هغه ته به اوس دغه موضوع ډېره پیچلې وي، هېڅ به نه به پوهېږي. ګوره اوس بازار ګوره پاس خانه بازار راغلی، دلته یو سپایک موجود ده. زه تاسو ته وښیم. اوس دلته وګوره، دلته بازار ډېر یو قوي حرکت لاندې خواته شوی دی، بازار یې بدل کړی دی. اوس ګوره بازار باید دغه ځای کې موږ تاسو ته پاس خواته حرکت کړی وای. لکه دغلته وګوره بازار راځي دغه ځای ته، بېرته پاس خواته ځي، بیا بېرته دلته چې کوي. موږ تاسو په تېرو درسونو کې ویلي وو، که چېرته چا د بولش ریکټینګل او د بیریش ریکټینګل درسونه صحیح تعقیب کړي وي، پوهېږي. دلته مو ګوره، دلته چې دی بیریش ریکټینګل. ګوره دغه درسونه دي چې بازار کې ښه صحیح کار ورکوي. خو چې ته څه وکړې، زده کړه وکړې. بازار راځي دلته چې کوي، یو سپورټ ریزسټنس جوړوي، ریکټینګل جوړوي، مستطیل جوړوي. بازار راځي لاندې خواته حرکت کوي. همداسې دلته چې جوړوي، یو مستطیل جوړوي، بازار پاس خواته حرکت کوي. دغسې دلته بازار راغلی دی، باید دلته لګېدلی دی، پاس خواته لاړ دی، بېرته دلته لګېدلی، پاس خواته لاړ دی، دغه های نیولی دی. بیا باید بېرته دلته لګېدلی وای، قیمت پاس خواته لاړ. ولې بدل شو؟ دا چې وشو، دلته سپایک موجود و، سپایک وشو. حرکت داسې حرکت و چې په 1 دقیقه کې یا په 1 ساعت کې یا په 2 ساعتو کې حرکت بدل شوی دی. اوس بېرته حرکت راځي دلته چې کوي، دلته مقاومت سپورټ ریزسټنس جوړوي، بېرته راځي لاندې خواته یو ریکټینګل جوړوي، بیریش. بېرته راځي لاندې خواته، دلته چې کوي قیمت دلته راځي، بېرته یو چې کوي، یو ریټیسټ کوي. قیمت ته وګوره چې قیمت چېرته رسي. دغه ځای کې بل چې دی، بل سپایک موجود.
وګوره سپایک حرکت شوی دی. اوس زه دلته څه کوم؟ زه به تاسو ته اوس ووایم کله بازار مات شو لاندې خواته دې ځای نه ونیسه دې ځای اوس ماته څه جوړ شو؟ تاسو ته وښایم جګ قیمت شو بېرته بیا ټیټ قیمت، بیا جګ قیمت بیا ټیټ قیمت، بیا جګ قیمت بیا بېرته ټیټ قیمت شو، بیا بېرته جګ قیمت شو بیا ټیټ قیمت. بیا دلته خو اوس بازار معلومیږي چې بازار شو بدل شو. اوس دلته چې و ما څه وکړل؟ په دغه ځای کې ما سیل واخیست. ما ولې سیل واخیستو؟ دلته موږ او تاسو اډر بلاک لرو. په دغه ځای کې ما چې وکړو د دې شدکو په هغه باندې اډر بلاک لرلو دغه مو واخیست. دلته اوس وګوره ما دلته چې وکړو اډر بلاک، دغه اډر بلاک ته دغه ما واخیستلو. ما ویل چې بازار به دلته راځي، ما ته به بازار چې کوي بازار به سیل راکوي. دې ځای څخه ما سیل واخیست. دغسې ما ویل چې بازار به راځي دلته، ما هغه دلته چې وکړلو سټاپ. ولې؟ ځکه چې بازار راغلی او دلته دغسې بازار ما دلته یو دانه چې کوي ریټیسټ کوي سیل خوا کې بای طرف ته یو ریټیسټ کوي اډر بلاک باندې بېرته راځي لاندې خوا. دومره بازار بدل شو چې بازار انسان فکر کې نه وي. دلته وګوره بازار بدل شو. او کله مې چې وروسته فکر وکړو ما یو څه هېر کړي وو اچې و دلته تېر بازار ته لیدل. ګوره دلته موږ او تاسو ته یو اډر بلاک موجود، ما کتلی و خو په 15 دقیقو کې. ګوره دلته ما ته اډر بلاک موجود و. ما وویل چې ښه بازار دغسې راځي دلته بازار لګېږي څخه وروسته موږ او تاسو ته چې کوي بازار حرکت کوي. خو دغه ځای کې د کوم حرکت چې شوی دی دلته چې شوي سپایک حرکت شوی. ګوره بازار یې کوم ځای څخه بازار یې حتی یو هفته دوه هفته بازار روان و دې خواته، بازار یې چې کړو بېرته د سیل خوا نه بدل کړو پاس خواته. اوس بازار چې دی پاس خواته روان دی. اوس همدغسې پاس خواته روان دی. نو راته بازار ګوره چې بازار چې کوي همداسې پاس خواته ځي. اوس دلته باید موږ او تاسو چې وکړو بازار پاس خواته روان دی، موږ او تاسو زور ورسره وهو نه دلته سیل اخلو لاندې خواته یې رکش کوو. موږ څه وایو چې بازار دلته دې ځای نه به دې ځای ته راځي یا به دې ځای نه بېرته دې ځای ته 3000 4000 ته راسي. اوس بازار بدل شوی دی 50,000 ته شاید ورسېږي، شاید 6000 ته ورسېږي، راتلونکی دی. خو فعلا بازار بدل دی. یو ورځ دوه ورځې ته اوس دلته که چېرته ډیلي کینډل وګورئ ته وګوره 1 2 3 4 5 6 7 8 10 15 ورځې پورې ته وګوره بازار چې دی په حرکت بدل شوی بای خواته حرکت کوي. نو موږ تاسو د بازار نه سیل غواړو. ګوره دا حرکتونه په څه بدلېږي؟ دا حرکتونه په یو سپایک باندې بدلېږي. هر څه سیل خواته روان دي بازار لاندې خواته راځي، های نه نیسي قیمتونه یې دي ټول لاندې خواته روان دي. یو سپایک یو نیوز راځي بازار چې کوي پاس خواته. اوس ګوره یو دغسې سپایک شو چې بازار بدلوي روند بدلوي، سیل خواته یې بای خواته اړوي یا بای خواته یې سیل خواته اړوي. یو دغسې سپایکونه شول. اوس زه دلته درته وښیم دغه سپایک ته وګوره دغه ځای ته بازار راځي دغه ځای ته رسېږي بېرته بازار پاس خواته بندېږي. دې ته وړوکی سپایک چې ویل کېږي نیوز راځي NFP د CPI د نور نیوز دلته بل نیوز راځي. دا دغسې نه کوي دغه روند بدل کړي. دا فقط چې کوي هغه کوم اډرونه چې بلک شوي دي یا دلته کوم سټاپ لاسونه دي هغه ټول کې به خلکو نه اکاونټونه ټول بریج کې باندې کې اکاونټونه صفر کې بېرته چې وکړي بازار سټیبل دی. ګورئ دلته شاید بیخي زیات نفر چې شي اوس که چېرته 15 دقیقو ته راشو یا نور وګوره ته وګوره په دغه ورځ که چېرته تاسو وګورئ حتما نیوز راغلی. اوس که چېرته 3 دقیقې ته راشو یا 5 دقیقو ته راشو وګورئ بازار چې دی بولش دی ټول لاندې طرف ته قیمت دا ټول دغه ځای کې لیکویډیټي موجوده وه. تر دې ځایه پورې لیکویډیټي موجوده وه. دا لیکویډیټي مه ویسته. بازار پاس خواته حرکت کړی دی بېرته بازار سټیبل دی. هېڅ بازار کې فرق نه دی راوستی. بازار عادي حرکت کړی روان دی. دا سپایک دی موږ ته د 1 ساعت 2 ساعته یا نیم ساعت چې کې بازار کې حرکتونه بدلوي. خو دغه سپایک چې شول دغه ګوره ورځې بدلوي. اتل 15 ورځې کېږي بازار په بولش طرف یعنې پاس خواته روان دی. دغه سپایک دی. ګوره اوس موږ تاسو بازار څنګه کوم ځایو کې موږ تاسو سپایک معلوموو. یو د نیوز ځایونه دي چې نیوز NFP راځي CPI راځي یا نور راځي. باز دغه ځای کې خو موږ تاسو پوهېږو چې بازار چې کېږي ویک جوړوي کینډلې بازار اکاونټونه بازار ښه نه وي سټیبل نه وي. یو دغسې ځایونه دي چې موږ تاسو باید د دې څخه پوه شو چې بازار ګوره بدل دی بازار نوره هېڅ څه پکې پاتې نه. اوس دلته وګوره دغه های باندې چې پاسه کینډل بند شو دغه ځای کې نوره بازار بدل شوی دی هر څه بدل شوي دي. ته اوس باید په دغه پسې ونه ګرځې چې موږ تاسو ته اوس که چېرته زه دغه ځای کې 30 دقیقې کې هلته اډر بلاک شاید موجود وي یا په 15 دقیقو کې زه دلته وګوره
دلته اډر بلاک موجود دی. موږ تاسو چې کله بازار بدل شو صبر کوو، دې ځای ته صبر کوو، دې ځای نه سیل نه اخلو، دې ځای ته تر دې ځای پورې چې موږ تاسو ګټه وکړو. دا نامعلومه ده. اوس دغه ځای کې موږ تاسو ته ګوره اډر بلاک دی، دلته موږ تاسو ته دغه پاس های نه لاندې ویک ونیسه باس بډي نه وګوره، دلته اډر بلاک موجود ده. اوس راځو دغه ځای پورې صبر کوو، دلته ایفیجیانه موجود دی لاندې طرف ته، اډر بلاک موجود ده. ګوره دغه یو قوي ایفیجي ده. بل دلته ډیلی کینډل تاسو وګورئ. ما تاسو ته ویل دي چې هر وخت په غټ ټایم فریم کې انالایز کوئ. اوس زه هم سټاپ کړم، داسې نه یم زه سټاپ نه کړم. دلته وګوره، دلته وګوره، دلته ما تاسو ته مخکې هم ویلي وو، تاسو شاید ویډیو درسونه مو لیدلي وي یا نه زما فیسبوک کې پیج کې هم شیر کړي وه. دلته یو ایفیجي موجوده ده، یو سطح ایفیجي موجوده ده. دغه یوټیوب چینل کې تاسو کتلی شئ. دلته یو سطح ایفیجي موجوده ده. ګوره دغسې ډېره وړه. وګوره دلته ته وګوره دغه ایفیجي باندې دلته کینډل لګیږي. قیمتونه کوم خواته وځي ته وګوره، قیمتونه کوم خواته ځي. اوس هم پاس روان دی حرکت. زه پوهېږم شاید 50,000 ته ورسېږي قیمت. ما فعلا په همدغه ساعت کې چې کړی دی بای اخیستی. زه درته وښیم دا کینډل چې دی د پاسه بند شو ما بای واخیست. که نه دغه وګوره دغه ځای کې زه شاید تاسو ته بیا همدغه ځای کې زه سکرین شاټ هم درته واچوم. په دغه ځای کې چې کینډل د دې روان پاسه بند شوه ما دغه ځای کې بای اخیستی. تر دې ځای پورې ما ته اوس خپله ګټه راکړې. پاس به هم زه پوهېږم چې پاس ځي. نن جمعې ورځ هم ده خو بازار چې و ما د دغه ځای کې جوړ شو. نو تحلیل چې کوئ تحلیل اول خو درسونه وګورئ. زه خو هر چا ته وایم ما سره دلته نفر دي درسونه لیدلي دي درسونه ګوري نو ګټه کوي بازار څخه. داسې نه وایم دی یو زر ډالر 2000 ډالر په ورځ جوړوي. هسې نه کوي. دوی راځي هلته بازار کې کوم درسونه چې دي هغه ګوري ما ته وایي چې والا ما دغه درس کې تا چې درس ورکړی و په دغه طریقه کې ما خو دلته چې همدغه طریقه استعمال کړه سټاپ شو. زه ورته وایم ته څنګه استعمال کړه دغسې دغسې دغسې. ما ورته چې بالکل طریقه دې ښه استعمال کړې ده، ستراتیژي د 100% نه ده ذمهواري چې زه درس ورکوم چاته یا پرایس اکشن ورکوم چاته درسونه ورکوم دا باید 100% ته ګټه وکړي. ګوره دا بازار ده. بازار ګوره په یو ساعت کې په یو ورځ کې په نیم ساعت کې بدلیږي خو هغه په 100 کې به تا ته 50% 80% 80% ګټه درکړي. داسې نه وایي 100 کې به 99% ته ګټه درکړي، نه 80% ته ګټه درغله. یو په دوه باندې شي 80% ګټه تا ده 50% ګټه تا دپاره به کافي شوي ده. نو دلته څه ده؟ دلته ته چې درس ووایې ته هلته یو ویډیو وګورې درس ته کیپ کې په بازار کې ته ایفیجي استعمال کې ته ګوره دغه اډر بلاک څومره پیچلی اډر بلاک ده. په یو ساعته کې نه معلومېږي، 4 ساعته کې خو بیخي نه معلومېږي. ما ګوره 15 دقیقو کې اوس درته وښودل، درته وم ویل دلته چې دی اډر بلاک موجود دی. اوس دلته زه درته ګورم دلته روان بازار چې دی بازار پاس خواته حرکت کوي. ګوره اوس که موږ تاسو ټرین په استعمال کړو دغسې اوس وګورئ دې ځای نه بازار چې دی پاس خواته حرکت کوي. اوس دغه ځای کې د پاس ځای کې اوس ګوره دلته بازار چې شو بدل شو های ویکي جوړ کړه. بازار شاید راشي دې خواته ولګي بیا بېرته قیمت پاس خواته یا تر دې ځایه پورې راشي. موږ تاسو 50% ویلی دی هغه باندې تاسو کار وکړه ډېر ګټور ټولز دی. ګوره بازار راځي دلته موږ تاسو ته ایفیجي موجوده ده. ګوره دلته ایفیجي موجوده ده. بازار به دلته راځي دغه ځای کې به ټچ کېږي بازار به څه کېږي دغسې شاید په د 15 دقیقو کې د 10 دقیقو کې وګوره یو ساعت کې وګورئ هېڅ شی موجود نه دي. یو ساعت کې موږ تاسو ته دلته موجوده ده خو موږ تاسو ته ګوره 50% کې چېرته موجوده ده لاندې ځه. او بل څه اوس دلته بازار روان ده د یو ساعته کینډل ته نیم ساعت پاتې ده شاید پاس پاتې شي د هر څه پاس پاتې شي. خو موږ تاسو 50% څنګه باید استعمال کړو هغه درسونه موږ تاسو ویلي دي څنګه باید استعمال کړو. نو ګوره دلته بازار ټرینډ دی بازار په ټرینډ روان دی. ګوره دلته راځي پاس خواته بېرته دلته بیا پاس بیا بېرته دلته پاس قیمت پاس ځي بېرته راځي دلته چې د اټر بلاک موجود ده دلته ټرینډ روان دی. ټول بازار پاس خواته روان دی. موږ تاسو باید د سیل نه بیخي لرې وګورو چې بازار کې موږ تاسو سیل وکړو. بازار پاس خواته روان دی. یو سپایک یو کوچني حرکت ګوره دې ځای نه کوچنی حرکت نه دی ډېر قوي حرکت دی خو یو کوچني حرکت نه موږ تاسو ته د بازار بدلېدل معلومیږي. دا موږ ته معلوم شول بازار بدلیږي پاس خواته ځي خلاصه بازار بدل دی پاس خواته ځي. اوس تاسو به راځئ دلته به سیل کوئ فکر به کوئ چې څه دی بازار به تر دې ځایه پورې راشي دې ځای ته به راورسېږي. دا په دغسې نه کېږي چې په دغه وړه حرکت باندې چې دا بازار چې کوي دلته استراحت کوي
ما تېره ویډیو کې هم ویلي وو ساه اخلي دلته ډرونه بله کېږي دلته ډرونه بله کېږي د څوک چې ټریډران دي د داسې نه کوي بانکونه چې څلروي ساعته ورته ناست وي بازار ته نه ډرونه دلته بلاک دي یا ډر بلاک موجود دی ډر بلاک دې ته وایي چې ډرونه بلک شوي ډر بلاک موجود دی دلته ډرونه باندې چې فقط قیمت دې ځای ته ورسېږي ډرونه فعال شول قیمت کوم ځای ته رسېږي ګورئ تاسو درسونه وګورئ درسونو باندې کار وکړئ کله چې درسونه صحیح وګورئ درسونه هر استاد شي هر استاد سره تاسو درس وایئ ګورئ ما درسونه یوټیوب کې دي فری دي هر استاد سره درس وایئ درس کې درسونه د دوی تکیب کړئ په هغه باندې کار وکړئ داسې مه کوئ چې په 2 ورځو 3 ورځو کې راځئ هلته استاد ته وایئ چې والا ماته بای او سیل وښایه بس خلاص زه استاد شوم خو بل ما سره 500 600 نفر ماته دغه درسونه مې شروع کړي میسیجونه یې کړي دي ویل دي چې والا دا څنګه ده دا څنګه ده دا کې د 300 استادان دي څنګه استادان دي والا زه خو دغسې کار کوم نه دغه فایده نه کوي خو ته فایده کوي ته څو پیسې جوړوي بس ووایي چې زه خو والا دا کې نه دغه سیستم ښه نه دی فایده نه کوي زه په دغه سیستم کوم خو ته چې فایده هم کوي ته چې ګټه هم کوي ته چې په دغه سیستم ته کوم سیستم چې تا ځان ته انتخاب کړی په دغه باندې کار کوي که اس ام سي ده که آی سی ټي ده نو ته ولې ما ته راځې ما نه پوښتنه کوي زه څه وکړم ته راځې اف پي جي باندې ته ما نه پوښتنه کوې زه اف پي جي څنګه استعمال کړم ته راځې ډر بلاک پوښتنه کوې دا څنګه وکړم ته راځې درسونه ما ته یو دانه سیګنل راکړه زه اوس سیل واخلم بای واخلم دا خو نه کېږي خپله درسونه ترکیب کړه درسونه ووایه درسونه اسان دي ګوره د سپایک دی بازار کې سپایک یو سپایک کولی شي چې بازار هر څه حرکت درته بدل کړي بس سپایک وشو حرکت بدل شو دلته ډرونه ګوره چې کوم ځای کې ډرونه بلاک دي اف پي جیانې جوړې دي د ځای نه حرکت کېدل ځای نه تا بای اخیستی وای اوس وګوره دې ځای نه ته بای اخیستی وای دې ځای نه وخوړه دې ځای نه ته بای اخیستی وای اوس وګوره چې بازار به چېرته وای یعنې $1000 په $15000 درته بدلوه په 5-3 ورځو کې 4 ورځو کې نو چې دی چې بازار ته ته فکر وکړې بازار باندې کار وکړې ټریډینګ داسې نه ده چې ټریډینګ ته هغه خلک راځي ټریډ کوي چې ټول احمق دي دا خلک چې 1 میلیون 2 میلیونه 3 میلیونه فقط په یو کینډل کې یو ساعته نیم ساعته کې په میلیوناو میلیارداو پیسې بندېږي دا احمق نه دي امریکا بانکونه راځي د سویس بانکونه راځي ټرمپ راځي نیفپي راځي سی پی آی راځي دا ټول چې دغه چې راځي دغه اعلانات د خبرونه دا نیوز دا داسې نه دي دا ټول دغه لیونیان دا د نړۍ هغه خلک په دا ټریډ کې راځي چې هغه هر څه باندې پوه وي که غریبي د غریبي تېره کړې وي که پیسه لري پیسې لري په میلیارداو په ټریلیون ډالر دلته چې کوي ټریډ کوي هغه ته داسې نه کېږي ته بس راځې ما ته یو سیګنل راکړه بای راکړه سیل راکړه هر څه به وکړي نه داسې نه کېږي کار به کوې زده کړه به کوې 1 میاشت 2 میاشت 3 میاشتې 1 کال به ته زده کړه کوې شاید تر 2 کالو پورې ته هېڅ ګټه ونه کړې ته چې ګټه کوې ته اوس فکر وکړه چې یو ډاکټر دی ګوره ډاکټري ډېره یو غټه موضوع ده ته چې کله ډاکټر کېږې ته چې د میاشتې هغه 1 لک 2 لکه 15 لکه افغانۍ که نه ته ګټې ته فکر وکړه ته باید څومره درس ووایې ته باید 22 کاله 23 کاله درس ووایې تر ماسټري پورې چې تر تخصصه پورې چې رسېږي بیا پی ایچ ډي ته چې رسېږي استادي کوي ته باید په 1 ساعت استادۍ کې نه پوهېږم چې 50,000 که 4,000 افغانۍ پی ایچ ډي استاد ته ورکوي ته باید څومره درس ووایې ته باید 25 کاله درس خو ته چې غواړې چې ټریډینګ زده کړې ټریډینګ نه ته پیسې ترلاسه کړې ته بیا راځې په 3 میاشتو کې ته بیا دومره پیسې داره کېږي په یو ټریډ کې ته 100 200 $300 جوړوي دا هېڅ امکان نه لري دغه باندې ته باید کار وکړې ته باید په دغه کې سټپونه وخورې ته په دغه کې باید اکاونټونه دې صفر شي ګوره بازار چې دی هر څه تاته ښایي یو وارې چې حرکت بدل شو بیا بازار هر څه ښایي اوس که چېرته دغه حرکت ته فکر وکړو بازار راغلی ګوره دلته لګېدلی بېرته پاس خواته لاړ دی اوس لکه دلته حرکت بازار راغلی بېرته هېڅ فرق نه لري ګوره که ته بازار تکیب کې اوس دغه وګوره بېرته راشه دغه وګوره ته چې بازار تکیب کې تا ته هر څه چې کېږي دغه ښکاري چې والا دا خو ما هغه ځای کې چېرته لیدلی و اوس دغه ځای چې وګورې دغه حرکت او دغه حرکت دا هېڅ فرق نه لري فقط دغه کوچنی دی دغه لوی دی دا هر څه به درته معلومیږي د هر څه کېندلې معلومیږي خو ته باید وخت ورکړې ته باید داسې نه چې ته اوس راشې 4 ساعته 5 ساعته 6 ساعته مستقیمه دې ته ناست یو بس کېندل هره یوه ګورې سوچونه وایې فکرونه کوې نه ما درته وویل چې بازار به خېږي پاس شاید 15,000 ته وخېږي شاید 2,000 ته وخېږي نو بازار باندې کار په ټریډ باندې کار وکړئ ټریډ مه پرېږدئ 1 ورځ 2 ورځې 3 ورځې حتی تر 1 کاله پورې شاید تاسو ګټه ونه کړئ هېڅ څخه وروسته به انشاءالله د 1 کال 2 کالو څومره سختۍ مو تېرې دي په 1 میاشت کې به تاسو ته جبرانوي یعنې په 3 ټریډو کې به تاسو ته 2 سټپ د ګټې اخلي شاید ډېر په لایف اکاونټ کار کوي
تاسو ته معلومیږي ته چې 15-شپږ ورځې سټاپ شي، ته په یو ورځ کې کولی شي چې د 15-20 ورځو کار وکړي. نو دغه موږ او تاسو نننی درس ما خبرې ډېرې وکړې، د سایکولوژي خبرې دي، په دغه باندې موږ او تاسو باید هغه ذهنونه جوړ کړو، باید دغه باندې د ټرینډ دغه بازارونه دي، دا ټرینډ د سپورټ د ريزیست دغه باندې موږ او تاسو باید کار وکړو، اخر کې ورنه ستړي شو، دومره باید کار وکړو. دا هر څه باید بازار کې وګورو، داسې نه کېږي ته باید هر څه زده کړې، نه خو خیر هغه څه چې باید ته زده کړې هغه باید زده کړې. نو دغه د موږ او تاسو د نن ورځې درس سپایک باندې تاسو نورې ویډیوګانې نوره تحقیقونه وکړئ. ګوره سپایک چې دی یو د ما درته وویل چې ریورسل سپایک دی، راځي دغسې هغه ما چې کینډل درته وښودله بازار مقصد دغسې راځي لاندې بیرته راځي، د هېڅ معنا نه کوي که نه هماغه ځای کې سټپونه هغه ختم کې خلاص. یو دغه سپایک دی چې بازارونه بدلوي، یو وړه حرکتونه دي یو غټ حرکتونه. زیاتره وخت لیکویډیټي کې سپایک موجود وي چې بازار لاندې خواته راشي، لیکویډیټي واخلي بازار سپایک کېږي زیاتره وخت، او زیاتره وخت کله چې بریک وشي بازار کې سپایک موجود. نو دغه حرکتونه د سپایک حرکت باید موږ او تاسو هر وخت دپاره په ټریډ کې واخلو، یعنې دغه ځای کې موږ او تاسو بای کړی وای دغه ځای ته به رسېدلی وای ډېره ګټه. اوس که دغه ځای کې سیل وکړې ته به 3-4 ورځې ورته انتظار وي، نه دغه په 1 ساعت 2 ساعتو کې تا کار خلاص، 1 هفتې 2 هفتو حتی تر 1 میاشتې پورې د کار خلاصېږي. د پختی مو سپارل یې ښه وخت ولرئ، ښې شپې.